نن ښکلا د دې محفل کې نوی باب دی نن ښکلا د دې محفل کې نوی باب دی او ګډون مو په دې غونډه کې ثواب دی انوارونه راوریږي خدایه شکر انوارونه راوریږي خدایه شکر نصیب شوی مو فرصت داسې نایاب دی د خدای کور د سترګو تور مو ښایسته جوړ شو د خدای کور د سترګو تور مو ښایسته جوړ شو ناشکری په داسې ستر نعمت عذاب دی جزاک الله خیرا کثیرا له مولوي صاحب څخه ډیره زیاته مننه کورې ودان چې عالمانه وینا یې موږ تاسو ته واوروله د غونډې په دې برخه کې بل ویناوال ښاغلي مولوي صاحب محمد شریف سعید ته په درنښت او مینه بلنه ورکو چې دریځ ته راشي او خپله عالمانه وینا د غونډې ګډونوالو ته واوروي ښاغلی مولوي صاحب سعید